دا روجه به د قیامت په ورځ ستا دپاره سپارش کوي مسلمانه دا معمولي عبادت مه ګڼه ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي ته وکړي من صام یوما فی سبیل الله چا چې یوه روجه ونیوه د الله په لاره کې بعض علماو د فی سبیل الله دا معنی ذکر کړې یعنې خالص د الله دپاره په ښایسته طریقې سره روجه ونیوه جعل الله بینه وبین النار خندقا کما بین السماء والارض الله به د ده او د جهنم په منځ کې یو کنده راولي او هغه کنده به دومره غټی دومره اوږده به یا دومره فاصله به د ده او د دې کندې جهنم په منځ کې لکه څومره چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې ده دومره به د جهنم لرې شي داسې غټه کنده به راشي په منځ کې نو چې دومره دی د جهنم نه لرې شو خو معنی ده چې جهنم نه بچ شو په دې میاشت کې موږ هغه روجې نیسو هغه عبادت کوو چې د هغې په شان بل عبادت نشته الله اکبر امام نسائی امام ابن خزیمه دا روایت راوړی دی ابو امام رضی الله عنه بارک راځي هغه وی قلت یا رسول الله وی زه رالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته دا حدیث ګورې څومره ناشنا حدیث دی ابو امامه وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته رالمه وی ما ورته وی چې مرني بعمل یا رسول الله یو عمل راته خاص وښایه چې کومه خاص عمل راته وښایه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علیک بالصوم فانه لا عدل له روجې ډېرې نیسه دې په شان عبادت بل نشته بیا هغو ته بیا یا رسول الله مرني بعمل ما ته یو عمل وښایه چې زه مضبوط راونیسم وی علیک بالصوم فانه لا مثل له روجې ډېرې نیسه د دې په شان بل عبادت نشته هغو ته په درېیم پیر بیا وی یا رسول الله مرني بعمل یا رسول الله یو عمل راته وښایه چې مضبوط راونیسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علیک بالصوم فانه لا مثل له روجې ډېرې نیسه ابو امامه د روجو په شان عبادت بل نشته نو بیا داسې راځي وی د ابو امامه رضی الله عنه په کور کې د دغه ورځې نه بعد د ابو امامه رضی الله عنه په کور کې د ورځې لوګی نه دی لیدی شوی څه معنی پس بیا به روژه الا اذا نزل بهم ضیف مګر چې د میلمه به راغی به جدا مسله یعنې څومره لوی فضیلت دی فانه لا عدل له فانه لا مثل له دا کومې روجې چې موږ په دې میاشت کې نیسو که نه د دې په شان بل عبادت نشته فضیلت د دې دا دی بل چې دا روجه د قیامت په ورځ د خپل ملګري دپاره سپارش کوي دا روجه به د قیامت په ورځ ستا دپاره سپارش کوي مسلمانه دا معمولي عبادت مه ګڼه ګورې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة قرآن او روجه د دوانو به د بنده دپاره سپارش کوي هر بنده دپاره چې څوک د قرآن تلاوت ډېر کې قرآن والی یي قرآن والی څوک دي د قرآن تلاوت کوي قرآن یادوي قرآن ترجمه کوي د قرآن تفسیر کوي قرآن په خپله زده کوي نورو ته کوي دا قرآن والی دي د دوی دپاره به قرآن سپارش کوي او بل هغه چې روجې ډېرې نیولي د دې دپاره به هم سپارش کوي یقول الصيام وی روجه به الله ته دا وی ای رب ای زما ربه منعته الطعام والشهوه دې زما د لاسه بند کړی شوی و د شهوت نه زما د لاسه بند کړی شوی و د خوراک نه زما د لاسه بند کړی شوی و د څښاک نه زما د لاسه شونډې وچې شوي وي زما د لاسه ګردې وچې شوي وي زما د لاسه ستړی شوی و ښه نو شوی الله ته فشفعنی فی یا الله نو زما سپارش قبول کړي د مبارک بل طرف نه به قرآن راشي ای رب ای الله منعته النوم باللیل ما خو دې د خوب نه منع کړی د خوبونه زما د لاسه خراب شي ټوله شپه به یې لمونځونه کول تهجد به یې کول د قرآن تلاوتونه فشفعنی فی یا الله زما سپارش قبول کړي د سړي په باره کې فیشفعان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړو سپارش به قبول شي نو چې ته الله ته مخامخ شي دا حدیث امام احمد راوړی او نورو کتابونو کې هم شته چې ته الله ته مخامخ شي
روجې دې نیولې دي ورسره د قرآن تلاوتونه دې کړي دي او روجه هم راشي سفارش کوي قرآن هم راشي الله ته سفارش کوي نو څه خیال دی چې دا به څومره ناشنا سفارشي چې د الله په در کې به ستا دپاره کېږي